هغوی مرګ څنګه شو؟ څنګه شهید شو؟ هغه بس یونیورسټۍ ته ساجي سمدم د کوره تلي او بس بیا یونیورسټۍ کې دغه شو، شهید شو. دا د هغه بچي دی. لږ خپل ژوند باره کې راته ووایه چې ژوند هم څنګه تېرېږي؟ ژوند هم داسې تېر شو چې بس دا ورکوټې د 2 نیمو میاشتو پاتې شوی و. د سره ما د خپله ټوله زندګي داسې خاورې تېره کړه تر د دې حده پورې دی راغی. د لمبادو کو د دې بچي شو. نو بس اوس خدای پاک هغه واغېسته او مونږ دغسې بې دغه دی خوشي کور کې پاتې شو. دا د هغه ماشومان دي. دغه دا څو ماشومان دي د هغه؟ د هغه 4 ماشومان دي، 3 هلکان دي، یو جینۍ ده. نو بس تازه ورځو کې خلک ډېر زیات راتلل، ډېر زیات دغه مغه یې کول، خو بیا چا اړو په شاو نه کتل، بیا چا زمونږ اړو تپوس نه کړو او بیا هېڅ دغه ونه شو. نور ستاسو څوک شته د خرچې د هېڅ د خرچې څوک هم نشته. دا خوا د ورور کور مې دا خو غریب ځان له پردی نوکر دی. خپله خواري مزدوري کې نیکانو سره ګاډي مارجن هغه خپل 8 بچي دي. نه به ما له څه خرچه راکړي، خو پردی کوټه کې پروت دی، د هغې خو ځان له څه دغه نشه ما له څه خرچه راکړي. بس هېڅوک هم نشته بغیر د خدای نه. بس دغه یو نه دا د نیکانو دي. دا چلته دا کورونه چې څه دي دا ټول د نیکانو. مونږ د نیکانو په دې کوټو کې اوسېږو. زمونږ کور خپل نشته. د هېرور هم دغسې کور نور هېڅ هم نشته. زمونږ د خرچې مرچې هېڅ دغه نشته. دغه یو کس چې ده به ګټله او راوړله به بس هغه هم رانه خدای واغېسته. څنګه تاسو ته څنګه پته ولګېده چې د هغوی شهید شو؟ موږ ته هېڅ پته نه ولګېده. دلته خو خلکو وایي چې داسې یونیورسټۍ باندې داسې راځي. دا زموږ د 2 ماشومان دلته نجیم آباد سکول کې خلکو وایي چې بیا د یونیورسټۍ نه لاړل په وړو پسې موږ صدر واغېستې. موږ چې لارې ته لاړو بس د کلي کسان به لاړو، دوی موږ پرې نه ښودو. بس په دې کوڅو کې هم لکه د لیوانو منډې والې و. بس بیا چې ماسپښین شو نو بس دغسې هغه راوړه. نو بس موږ ته بیا هېڅ پته نه وه چې دی خوږ شوی دی او دی دغه شوي. خو یو به دا وي چې هغې کسان ډېر خوږ شوي دي. خو ډرایور و هغه وی چې دا دی پېښور ته بوځي په موټروی دی او دی تاسو سره خبرې نه شي کولی او داسې نه شي کولی. موږ وی زه داسې اوس به هغه راشي، اوس به موږ سره ټلیفون باندې دغه وکړي. سهار سمدم د کور وتې و. بس بیا ماسپښین کور ته مړ راوړه.